بریلی میاخیل په خیبر پختونخوا کې د افغان مهاجرینو متحد علي شورا مشر په صفت او یو خدمتګار په صفت کار رئیس صاحب د 2000 کال د جون په 11 باندې په پاکستان کې د قانوني افغانانو د کارت وخم ختمېدونکی دی. دوی خو همیشه دغسې وخت د 3 میاشتې او 6 میاشتې تمدید کړي. هغه مشکل خو دوی بیا په نظر کې نیسي دا وخت به تمدید کړي انشاءالله چې د دې دغه شته امید واري شته دی. خو مشکل په دې خوا کې دغه دی چې دغه کارډونه کوم موږ سره چې دي د ایکسپایر ډیټ پکې لګېدلی دی او دا دوی یو پروګرام درلوده چې په اپریل کې ټول کارډونه دا سمارټ کارډ یې جوړ کړي. خو بس د بدقسمتۍ نه د اوباره دغه شوه نازل شوله په اوبه په خاطر باندې دغه پاتې شو د کارډونو تمدیدېدل پاتې شو. کني دا تاریخ او هر څه به تمدید شوی او دا هغه معلوم مشخص وخت به پکې و د بار بار او دار وخت دغه به خلاص ومونږه خو دا مشکل بیا بس د الله قدرت دی نو موږ مهاجرو سره بیا مخامخ یو او دا به تمدیدي او تمدید نه وروسته به بیا کېدای شي 6 میاشتې دا 2020 دسمبر پورې کې وبخښئ 2020 دسمبر پورې بیا به تمدید انشاءالله ده. کارټونه تمدید سو یا وخت ورکړه پاکستان حکومت افغانان دلته زیاتره افغانان چې دي زه وګورئ دلته راغلي دي دوی دا ګیلې کوي چې موږ هلته سرپناه نه لرو کار زمینه موږ ته نشته ده ځکه نه ځو. خبره خو درسته ده چې هلته د کار زمینه خو هاسې حالات دي جنګونه دي او بل دا چې وطن ډېر خوږ دی زموږ خو نه هېرېږي څومره افغانان چې دلته دي ټول د وطن سره مینه لري خو بدقسمتي دا ده چې هلته روزګار نشته امن نشته او هغه ښارونه او دغه کې ساحو کې چې کوم امن دی هلته دومره هجوم دی چې د روزګار درک نه لګي او کوم علاقو کې چې فر مثال د مهاجر ځي هلته د امن خلک محرومه دي. نو په دې خاطر کوم خلک چې لاړم شي هغه بیا مجبوره شي واپسۍ ته راشي نو بیا غیر قانوني شي. نو موږ د الله نه دا لاس په دویو چې الله دې داسې امن راولي چې په خیر خوشحالي سره موږ ټول مهاجر د خپل مور غېږ وطن ته لاړ شو او په خیر خوشحالي سره زموږ د ژوند 40 کاله وشولو خو تر اوسه پورې موږ خپل دغه مور غېږ ونه لیدله همدغسې تیتو پاشان چې دې سره پراته وو. نو اوس دا د نوې د صلح خبرې روانې دي دې ته امیدواري ده چې الله دې وکړي چې دغه د صلح خبرې کامیابې شي او موږ دا ټول افغانان په خیر خوشحالي سره خپل وطن ته لاړ شي. رئیس صاحب کرونا د افغانانو ژوند باندې څه اثر کړ او دې نه پاکستانیونه او دې نه افغانان ټول متاثره دي خو افغانان ډېر زیات متاثره په دې دي چې په کیمپونو کې اوسېږي او دوی به دغه بازارونو ته تلل هلته به یو څه مزدوري کوله خواري به یې کوله د دوی خو سکوله پټۍ دا نشته دی او دلته سرکاري نوکریانو د هغې نشته دی خو همدغه مزدوریانې به یې کولې او ښارونو کې چې دی لاکډاون دی هغې مزدورۍ نه تللی شي. نو ټول خلک د ډېر مشکل سره لاسو ګریوان دي چې د وړو د چای د بوري د دې ټولو سره د مشکلاتو سره مخ دي دا ضرورتونه نشي پوره کولی. نو د ستاسې دغه چینل په ذریعه باندې موږ ټول مخیرو حضرات هم دا خاص کوو چې دې خلکو سره د دوی لاسنیونه وکړي او دوی سره مرستې وکړي او بله خبره ده چې کیم لګیم دي ډېر خلک موږ ګورو چې کوي همدغسې الله دې ورته اجر ورکړي خو د یونیسیار د خوا نه هم کومې مرستې چې روانې دي دا هم ډېرې سستې روانې دي خو ځکه چې دا خلک اوس تیار دستي ضرورت لري او هغه لا ډېر یو لویه پیچلې سلسله ده پکې چې هغه تر څو ترسره کېږي او بیا دې خلکو ته دا مرستې رسېږي او دوی خپل ضرورتونه بې رفع کوي نو وخت ډېر غواړي او دا دستي خلک وکړي دي. نو د یونیسیار هم دا کوو چې دې ته لږ جدي توجه وکړي او دا شی لږ تیز کړي دا مسله لږه تیزه وچلوي او ځکه چې دا کوم پروسس کې دوی روان دي هغه ډېره بتي ده او ډېره سلو ده خلکو ته پیسې چې رسېږي ډېر مشکلات دي ورسره او هغه هم ډېر کم دي ځکه چې دوی 6,000 کسانو ته دا ورکوو 6,000 فامیلو ته او په هغې کې هم 1,000 فامیلو ته په پښتونخوا کې دي او نور چې دی په دغه کې دي د دې شلکو کې دا 6,000 نو دا به ډېر کم اندازه وي ډېر کم حد وي نو خلک ټول مشکل سره مخ دي. ډېره زیاته مننه کور ودان مننه ستاسو نه ملام جندي الله السلام علیکم.